په پوهنتونونو کې چې کوم جنسي لوبې تیری روان دی تر دې شاته یې د اسټبلیشمنټ لاس ګڼلی دی چې تر دې شاته موږ مینه د روح سره نه کوو. ټولنه چې دا هغه د بدن د ټچ کولو سره د بدن سره د جنسیاتو ته د مینې نوم ورکوي. اسټبلیشمنټ په قبایلي سیمو کې د بدیو په دغو کې رسوا سو، څرګنده سو، ښکاره سو د دوی ټول فعالیتونه. نو اوس دوی پښتني سیمې یا دغه زموږ پښتني ټولنه دی د نشهیي توکو په دغه باندې تباه کوي. زموږ ناول تقریبا په 2022 کې چاپ دی، لیکن دی دومره په فلسفیانه انداز باندې دا مجلس کوي چې یو وخت به داسې هم راسي چې دغه د چمن پوله به ستا دپاره پاسپورټ جوړوي. او نن دا کتاب دا یو ناول دی ښاغلي عصمت زهیر د پښتون اوسېدونکي لیکلی دی. نو عصمت زهیر په دې ناول کې د معاشرې ذهن فکر یې دومره لوستی دی چې ټولنه پر وټلانو باندې کښیني، پر وټلانو باندې جنجالي بحثونه خوښوي، لیکن د کتاب د مطالعې څخه لیرې دي. او ښاغلی عصمت زهیر صاحب په دې ناول کې د مینې په اړه باندې داسې هم غږېږي، د مینې په اړه باندې داسې لیکل کوي چې موږ مینه په اصل معناو کې پېژندلې هم نه ده. موږ مینه د روح سره نه کوو. ټولنه د روح سره مینه نه کوي. ټولنه چې دا هغه د بدن د ټچ کولو سره د بدن سره د جنسیاتو ته د مینې نوم ورکوي. او یوه بله د تعجب خبره همدا ده چې ښاغلی عصمت زهیر په دا ناول کې دا ناول تقریبا په 2022 کې چاپ دی، لیکن دی دومره په فلسفیانه انداز باندې دا مجلس کوي چې یو وخت به داسې هم راسي چې دغه د چمن پوله به ستا دپاره پاسپورټ جوړوي. او نن موږ تاسو حالات هم وینو. ښاغلی عصمت زهیر صاحب په دغه ناول کې د معاشرې په پوهنتونونو کې چې کوم جنسي لوبې تیری روان دی تر دې شاته یې د اسټبلیشمنټ لاس ګڼلی دی چې تر دې شاته هم چې کوم په پوهنتونو کې د نجونو د زنانو سره جنسي لوبې کېږي په هغو کې د اسټبلیشمنټ لاس دی. او ښاغلی عصمت زهیر صاحب په دغه ناول کې داسې هم لیکي چې ټولنه د بدیو ټولنه په بدۍ په خاطر کې خپله ځوانه خور، خپله ځوانه لور هغه یې هم په دا کتاب کې راخیستی دی چې وسپین ته ودول کېږي. بیا د پښتني سیمې یا د دې ټولنې د ښځو دومره دغه یې هم راخیستی دی په دا کتاب کې چې دومره وفاداره دي چې ولښ ته یې کښېنوي، د لښ سره نکاح ور وتړی، هم دا ورته ناست وي، خپلې شپې تر هغه تر سایه لاندې تېروي، که هغه ورباندې سور ور وي، که هغه ورباندې هر څه وي. ښاغلی عصمت زهیر صاحب په دغه ناول کې داسې هم رااخلي چې اسټبلیشمنټ په قبایلي سیمو کې د بدیو په دغو کې رسوا سو، څرګنده سو، ښکاره سو د دوی ټول فعالیتونه. نو اوس دوی پښتني سیمې یا دغه زموږ پښتني ټولنه دی د نشهیي توکو په دغه باندې تباه کوي، زموږ نسلونه وژني، زموږ راتلونکی سباون خرابوي. او ښاغلی عصمت زهیر صاحب په دې ناول کې داسې هم لیکي چې که چیرې یو ټولنه تباه کوي، د یو ټولنې سباون ور تباه کوي، یا یې دغه د ټولنې څخه خپل هغه وسایل، معدنیات، هر څه اخلي د یو سیمې څخه، نو ته پر دې ټولنه، پر دې سیمه باندې بار یعنی بیوان مسلط که. نو هغه یې هم داسې په ښکاره توګه لیکلی دي چې دا ټیم ستا د ښار اډې د بل په لاس کې، ستا ښار د بل ولاس لوېدلی، ستا وسایل، ستا معدنیات د بل ولاس لوېدلي. او ښاغلی عصمت زهیر صاحب په دې کتاب کې لیکي چې موږ د انتها پسندۍ، د شر پسندۍ و انتها کې دومره رسېدلي یو چې موږ د مذهب په جامه کې غولول کېږو. د مذهب نوم زموږ دپاره داسې د دښمن په توګه کارول سوی دی. په آخر کې داسې د فریاد په توګه وایي کاش چې موږ د پښتون وطن، د پښتون افغان وطن په نوم داسې یو آزاد خودمختیار چینل درلودی یا آزاد ریډیو درلودی چې د پښتون افغان وطن
داسې په اصل معناو کې رهنمایي یې کولی، نمایندګي یې کولی. نو دا یو داسې ناول دی، یو داسې کتاب دی. باید خواست کوم پښتنو ځوانانو ته، پښتنو د ښه سباوون وګړو ته چې تاسو دا کتاب در سره ولولئ، ویې وایاست. دا به ستاسو د دغه دپاره ډېر څه ښکاره کړي، ستاسو د پوهې دپاره، ستاسو د فکر دپاره او ستاسو د سباوون دپاره. په دې کې ډېر څه لیکل سوي دي. خواست کوم چې د دغه کتاب څخه ډډه مه کوئ، دا کتاب ووایاست. په دا کتاب به تاسو ډېر په حقایقو باندې خبر کړي. مننه.